سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، ما یو دوه ویډیوګانې جوړې کړې وې چې تاسو پوهنتون کې داخله څنګه کولی شئ، یا که تاسو د ماندې ځلي او که اسناد هم اخیستي، تاسو دواړو حالاتو کې پوهنتون ته تللی شئ او تاسو دلته پوهنتون ویلی شئ، حتی بورس اخیستلی شئ. بیا هغې کې یو څه شرطونه نه، یو دا ډېر مهم شرط و چې کوم تاسو مثال کوم درس تاسو افغانستان کې ویلی، که تاسو 12مه پورې ویلی، که تاسو دلته غواړئ چې تاسو لیسانس ته لاړ شئ، یا تاسو په وطن کې د لیسانس ویلی او تاسو دلته غواړئ چې تاسو ماسټرز دپاره دلته لاړ شئ، نو هغه ټولو دلته پوهنتون تګ دپاره یو شرط دا و چې باید تاسو خپل اسناد دلته یو قسم ارزیابي کوي. تاسو یو سرټیفیکیټ ورته وایي چې هغې ته ایکولنسي سرټیفیکیټ وایي، هغه باید تاسو واخلئ او هغې نه بعد بیا تاسو پوهنتون ته لاړ شئ. ملګرو، دغه شرط لکه هر کله چې یو کس دی هغه د یو هیواد نه بل هیواد ته ځي لوړو زده کړو دپاره، تحصیلاتي عالي دپاره، یعنی افغانستان نه یو کس ځي یو بل هیواد ته ځي، باید د ده چې کوم افغانستان کې 12م ویلی یا د چې کوم لیسانس ویلی، باید دی هغه ملک ته چې کوم بل هیواد ته ځي، هغه ملک کې باید دا دوی ارزیابي کړي او دوی هغه سرټیفیکیټ واخلي. دا د هر ملک د خپل یو تحصیلي سیستم دا یو شرط دی چې یعنی افغانستان کې چې کوم د 12مه پورې درس ویلی دی یا لیسانس یې کړی دی، هغه زموږ د لیسانس سره یا زموږ د 12م سره دا مساوي دی. نو دا ډېر ضروري دی. په فرانسه کې هم دا شرط دی، یعنی یو کس دی مثال احمد په افغانستان کې د 12مه پورې درس ویلی دی، اوس غواړي چې دلته لیسانس وایي په پوهنتون کې، نو دی چې کوم 12م شهادتنامه ده هغه به دلته راوړي او هغه به دلته یو اداره ده چې هغې ته ویلی کېږي انک ناغک، هغې ته به دوی د خپل 12م شهادتنامه لیږي او د هغو نه به دوی هغه چې کله دا خپله شهادتنامه هغو ته ولیږي، دا تقریبا 15 نه واله 20 ورځې پورې دا وخت اخلي. هغې نه بعد به دله یو سرټیفیکیټ راولیږي، یو اتستاسین به ورته راولیږي چې صحیح ده، ستا چې کوم 12م ویلی دی دا زموږ 12م سره مساوي دی او ته کولی شې چې پوهنتون ته لاړ شي. نو دې نه بعد دا یو شرط دی پوهنتون ته تګ دپاره. یا یو کس دی هغه مثال هغه لیسانس کړی دی په افغانستان کې، نو ده ته هم دا ضرورت دی تر څو د ماسټر پروګرام ته دلته لاړ شي په فرانسه کې، نو دی به خپل ټرانسکریپټ لیږي انک ناغک ته، هغه به 15 ورځې بعد دوی ته بلته یو اتستاسیون رالیږي، یو سرټیفیکیټ ورته رالیږي چې هغې کې به دا لیکلي چې ستا کوم لیسانس دی هغه مطلب مساوي دی، ایکول دی او ته دلته درس ویلی شي، مخکې ماسټرز دپاره تللی شي. د دې تقریبا څه روپۍ هم دوی اخلي، څه روپۍ مطلب څه یورو څه فیس هم اخلي د دې دغه سرټیفیکیټ. خو ولې که ته د ماندې ازیل او دلته دې ازیل کړی، نو بیا تا ته ضرورت نشته، تا نه دوی دغه روپۍ نه اخلي. صحیح دی ملګرو؟ نو دغه یو ډېر مهم شرط و او د دې شرط په اړه ما ته ډېرو ملګرو میسجونه کړي وو چې دا موږ د کوم ځای نه کولی شو. دا تاسو د انک ناغک نه کولی شئ او د انک ناغک د دغه ادارې لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی، تاسو ډسکرپشن نه دغه لینک اخیستلی شئ او هغه ډېر اسانه یو فورمه ده، آنلاین تاسو ډکوئ، خپل ټول معلومات ورکوئ، خپل دغه 12م شهادتنامه یا د پوهنتون ټرانسکریپټ چې کوم دی هغه ورسره اټیچ کوئ او هغه تاسو لیږئ او هغه تقریبا 15 نه واله 20 ورځو پورې تاسو هغه بیرته تاسو له جواب درکوي او دغه سرټیفیکیټ چې تاسو اخلئ بیا تاسو پوهنتون ته تللی شئ، څه مشکل نشته. نو دا یو شرط دی. بل لکه څرنګه چې ما تېره شوې یو ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو هغه ملګري چې کوم د ماندې ځیلي او دوی فرانسوي ژبه نه زده، دلته دوی 6 میاشتنی یو کورس پوهنتون کې ورکوي، نو هغه 6 میاشتو په وخت کې دغه چې کوم کسان تاسو دغه پروګرام مخکې وړي، کوم مسؤلان دي، هغه مسؤل خلک دغه انک ناغک دپاره ستاسو دپاره دومان هم دوی کوي. نو هغه خلک چې دغه کورس کې داخل شوي یا دوی داخله کول غواړي، نو څه مشکل نشته دی، بغیر د دغه سرټیفیکیټ هم دغه 6 میاشتني کورس ته دوی تللی شي او دغه 6 میاشتو دوران کې بیا دغه چې کوم د دوی استادان دي یا مسؤل نفر دی هغه ورته انک ناغک ته دومان کوي او دوی ته دغه سرټیفیکیټ اخلي. او هغه ملګري چې کوم مطلب ژبې زده یي، دلته یې وخت تېر کړی او دوی اوس غواړي پوهنتون ته لاړ شي، نو دغه سرټیفیکیټ ورته لازمي دی، باید دوی دا واخلي، دې نه علاوه داخله نه کېږي. دا ډېر زیات ضروري دی. صحیح دی؟ او دا 15 نه واله 20 ورځې وخت اخلي. نو دا هغه ملګرو هغه انک ناغک ادارې په باره کې. نو د انک ناغک یو ځلې بیا زه تاسو ته تکراروم چې انک ناغک چې کوم د هغې اداره ده، هغې لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی لاندې، تاسو ډسکرپشن هغه لینک واخلئ او هغه لینک باندې تاسو لاړ شئ، خپل اسناد ورته اپلوډ کړئ، خپل معلومات ورکړئ او هغوی به تاسو نه 15 نه واله 20 ورځو پورې به تاسو له دغه سرټیفیکیټ راولیږي. نو امید ده چې تاسو پوه شوي یاست او تاسو خپل اسناد دغسې مخکې هغو ته ولیږئ په دغه طریقه باندې او هغه تاسو له بیا هغه ایکولنسي سرټیفیکیټ بیرته رالیږي.
نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت په مخه مو ښه.